السلام علیکم ورحمت الله. محترم ډاکټر صاحبانو، په دې ویډیو کې د پودکاسټو اړوند ویډیو ده. په دې ویډیو کې زه تاسو ته دروښیم چې څنګه کولی شئ پودکاسټونه ډاونلوډ کړئ او هغه واورئ. نو د پودکاسټ ډاونلوډ دپاره به تاسو اډیشنل ریسورس برخې ته راسئ. په دا ځای کې په اول سر کې پودکاسټونه یا لسن ټو پودکاسټ آپشن شته، په دغه کلیک وکړئ. دلته تاسو کولی شئ ډاکټر صاحبانو چې د هر موضوع باندې چې غواړئ پودکاسټ واورئ هغه موضوع کولی شئ پودکاسټ یې ډاونلوډ کړئ. مثلا زه غواړم چې د فارماکولوژي د انټي بایوټیک او مین پرنسپلز اړوند یو پودکاسټ وکړم. نو دا موضوع چې انتخاب کړل په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. د پودکاسټ ډاونلوډ به څه شروع شي. البته که چیرته تاسو پریمیوم ونه لرئ د ورځې 3 پودکاسټ ډاونلوډوای شئ، او که چیرته تاسو پریمیوم ولرئ بیا تاسو کولی شئ انلیمیټډ هر څو پودکاسټ چې وغواړئ ډاونلوډوای شئ. نو چې کله دا پودکاسټونه ډاونلوډ شي ډاکټر صاحبانو، دا اساس د موبایل په حافظه کې نه ذخیره کیږي، دا به د اپلیکیشن په حافظه کې ذخیره. نو د دې هدف دا دی چې تاسو کولی شئ دا پودکاسټونه یوازې د اپلیکیشن د لارې واورئ، نشئ کولی چې ایکسټرنل پلیر د لارې واورئ یا بل موبایل ته انتقال کړئ. نو تاسو یو دقیقه صبر ورته وکړئ. پودکاسټ ډاونلوډېږي. کله چې ډاونلوډ شو موږ کولی شو دا پلی کړو. اوس دا د پودکاسټ ډاونلوډ شو، نو زه کولی شم چې پودکاسټ پلی کړم. که چیرې د ډاونلوډ په منځ کې پودکاسټ ډاونلوډ په منځ باندې بند شي نو پودکاسټ نیمه ډاونلوډېږي. نو بیا چې تاسو پلی کړئ مشکل هم درته راولي یا پودکاسټ په نیمه باندې بند شي. په هغه حالت کې به تاسو اول پودکاسټ ډیلیټ کړئ، بیا به د سره انسټال کړئ. اوس دی خو مکمل ډاونلوډ شو. زه به په پلی باندې کلیک وکړم. په دې شکل باندې پودکاسټ شروع کیږي. Pharmacology is so they bind to receptors on the cell surface. Think GPCR, ligand-gated channels. Hydrophobic ligands, though, they slip right through the membrane. They bind to intracellular receptors, often in the cytoplasm or nucleus, usually affecting gene transcription. Perfect. Okay, let's move into the main event. Antibiotics. A fundamental split here is based on clinical. Bactericidal versus bacteriostatic. Yeah. Why does this distinction matter so much? Protein synthesis inhibitors, macrolide bacterial growth. There's penicillin, cephalosporins, vancomycin, plus. په دې شکل باندې مکمل پودکاسټ راځي. ډاکټر صاحبانو پودکاسټو څخه ګټه واخلئ. دا ډېر ګټور دي، خصوصا هغه وخت چې تاسو په یو بل کار باندې مصروف یاست او نشئ کولی چې مطالعه په اکټیو شکل باندې وکړئ. نو دا په یو پسیو شکل باندې ستاسو لپاره ګټور دي. تاسو کولی شئ پودکاسټ معلومات واورئ او عملاً په یو بل کار باندې هم مصروف اوسئ.